بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار میانه و مالیار داغه مالیار نوم عاقل څنګه د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلی و چې کپلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کمه چې پلار مې ونه ګوري چا چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کېنول او پاسې په خانه کې خو وړی د تاو کړ سره والا باندې بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه بې اوره دی د بادشاہ دی عقل ته ګوره دا زمونږ غوندې بادشاهان نه وو دا خریټیان میټیان بادشاہ دې ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زه د دې دیګ ورې خورم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم اور تلاندې شو خاصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شوي ولزی بیا په بل چای خوري زلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځېدو راغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړی وي هغې وی چې معشوقې کېنولی یم په دیګ کې نو ستی ښیم ستاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي خپلې منډې مې لیدلي دي بیا منډې مې لیدلي مونږ سره یو ملګری و یو ځل جلوس کې و ما ته وی چې په ګورنمنټ هاوس ورځو هلکه په آرام کښېنه دا پولیس ته ګورنمنټ هاوس ته نه پرېږدي ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یېرېږي من ورځه پې چې ورځه پې هلته هغه سپي ما ته وکتل چې ما ته وکتل ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غراب وباسه خو چې یو سپی تې په دولاسي هغه باڼس ورته راواچولو چې غراب بېر شو زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غراب بېر شو داسې د چنډه غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په هندکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تو غرق ہوگی بچی مې خدای ستا په حواله دي زه خو لاړم نو تاسو خپلې منډې لیدلي چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي ځکه درته یم چې چغې ډېرې مو وهئ ما د ایمان په رڼا پېژندلي خبره د عقل وه چې زه په دې کې کېنولم ولې ټوپ کړم چې چا کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ترې راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کو ند عاقل کے بازایت پشیمانی اے عاقلہ وی غریب سڑے که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی
خدای چې انجام دې همدا شو. نو چرا کارے کو نہ داخل کے بازائر پشیمانی، بجلیگر ملا چرا کارے کو نت کے بازائر پشیمانی. هغه کار ولی کې چې بیا وروسته پخ پیمانه وړاندې نه لږ سوچ کوه کنه، وړاندې نه لږ فکر کوه. وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوه. اتقوا مواضع التهم، پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ، دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته، چرې به ونه کوي. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم، والله کې ومنئ چې د جواري نه ده کړې، وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم، والله که یقین وکړي چې دی بدفعله نه دی، وایي به چې دی ډمې سره څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي، د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوایۍ زینب هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي، هر سر د دې قابل نه دی، او نه هره خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک هر سړي ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رایې راکولی شي، زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي، څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه یې واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دوه ګوان شو. مولا هغه وخت کې څه وایي؟ مولا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانۍ د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، بس خبره خلاص شو. ناوې دې کور ته راوسته، سباله بیماره شوه، هله ډاکټر ته یې بوزه. دا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده، نو ما خو مولا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ دې ورکه ته خو ګوټې که نه؟ اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده. د ډاکټر ذمهواري خو یې ما نه واخیستې. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمهواري نه واخیستې. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي، او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي. بلکې
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکري سبا به دی خدای بال بچ به کور دی وران شه سبا کې نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د آمنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه یم. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې لخپې منډې موام، که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا معنا. نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکنا. دا ښځه به دې په کور کې کینولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې